السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ورور پوښتنه کړې ده چې د حکومت بعضې د ګورزي شانه پرېږدي ګرځي، نو دا د دې حق جوړېږي که نه جوړېږي؟ محترم وروره، حکومت چې کوم مالونه په ملک کې هغه راګرځي پر انتقال باندې بندیز لګوي، دا هم د شریعت له نظره څخه هغه ناجایز ده. الاحکام السلطانیه صفحه 246 القسم الثاني اعشار الاموال او دغه ډول محمد حمید په همیش د احکام السلطانیه صفحه 246 کې هغه وینا دروه حکومت ته چې هغه دغه مالونه بند کړي، نه سیاستان ورته روا دي چې بند یې کړي. نو او دغه رنګه فتاوای حقانیه جلد 106 جلد 5 باب ما یجوز بیعه و ما لا یجوز. محترمه، دغه مالونه چې حکومت نسی دا هغه ظلم کوي، جبر کوي، نو دغه مالونه نه بیا بل څوک رانیولی سي او کوم چې حکومت یې ضبطوي هم